غلسه چې خبره ونه کړي ما یوازې پرېږده ته په ما باندې بوج یې ته زما دپاره عذاب یې نه ختمېدونکی عذاب د سورې عذاب محمد افطار د سورې دا ټکي خو زما د ژوند تور هم دی الزام هم دی او پیغور زه په سوره کې تا کره رالم نو دې کې زما څه قصور دی څه تا په سوره کې خپل ضد پوره کړ خو ما څه وکړل ما خپل ژوند بېل مې غلی شه چې بله خبره ونه کړې غلی شه دا به داسې وشو څه د کوره تم د بهاره تم د خلکو نه تم ستاسو نه تم مونږ ولې په دې ځکه بوج یو پر زموږ وطن ورغه دلته د ژوند دغه حال دی موږ چیرې لاړ شو زه خو په عذاب کې یم په عذاب کې الله ماما دې تا ته بیا چا څه وایي ها ته موندله مورې اوس خو زه دې خبرو سره بلد شوم کرونا د مراوزه ګډه خواصه ته کور نه سې کېناستې دا بله پښه به م درته ماته کړو دې خبرو زه لیونی کړم لیونی ځه ما یوازې پرېږده ځه لاړه سه لاړه سه زما پرېږده سیدا ګلاب ماسته میډیسن راوړی ډېرې که دا میډیسن دی ما ته زار راړه زار چې دا قصه ختمه شي حوصله وکړه حوصله ستا دماغو ته د آرام ضرورت دی دا موجوده حالات د کرونا د لاکډاون په وجه سخت دي نو زما جرم څه دی زما د خپې دغه معذورتیا بابوجي ته یوه ورځ د دې خلکو دا چغې ووهه لیونی یې بدې کړي او مهاجره او ګوډه او سله دې خوا راسه اخوا راسه بار د خلکو دغه خبرې واورم چې که هلته راسم دغه ښځه راباندې په دې سترګو مې ولګي وایم چې په دې مرغټ مې ول زور وکړي دا هغه بنیادي وجه ده ښځې ته ګناه نشته قرباني خو د بل په جرم کې ستا ښځه شوه جرم یو وکړو سزا بل څوک تیروي د سورې ګناه او سزا خو ټول عمري قید دی دا تاسو سړو د خپلې انا د زدونو دپاره کړی دی څه وایې زه لیونی کېږم زما دماغ شلېږي وره زما په کور کې عذاب د دغه ښځو د لاسه دی د ښځې ډېر حقوق دي خو تا ځان پوی کړی نه دی څه وایې ښځه بسي او د هغې حقوق بسي څه ورته د خپې دغه بیجار وایم ته چې ورته هر څه وایې خو خدای په سوره نسا کې صفا ویلي دي ای د ایمان خاوندانو ستاسو دپاره حلال نه دي چې په زبردستۍ تاسو یوه ښځه په خپله قبضه کې واخلئ ورشه مولانا صاحب سره کښېنه سوره نسا ترجمه دې اوره چې سترګې دې وغړېږي اوره بابوجي زما دماغ بیخي کار نه کوي ما په کراره پرېږده ما یوازې پرېږده ځه لاړ شه ځه
زما تا سره همدردي ده دا زما اخلاقی مذهبي انساني او وطني فرض دی چې موږ ټول ستاسو خدمت وکړو موږ پاکستاني به همیشه ستاسو په خدمت کې ولاړ یو دا میډیسن استعمال کا آرام کا دې ماته د سزا او د جزا درس راکړي سزا او جزا خو زه په دغه معذوره خپه کې ځان سره ګرځوم څوک د دې د بوجه څه خبر دي څه خبر دي هلکه ممتونه ته په څه وخت کور ته راغې ولې مزدوري به نه کوې که ته هم چوټې کوې زما غوندې تا ته وایم که نه بازارونه بند دي کرونا ده نه مړې په کرونا باندې پرېږده چې مړ سي په کرونا باندې تاسو خو زه لیونی کم لیونی دا واخله بابا تا ایله بیله تا ویم څه خو مې وایي چې دا ته د پخې لاټ کړم مرجانې غلی شه چې بله واز ونه کړې ماما دلانه څه خطا شوې ده بیا ګوره د ممدولا مور دې دغه ممدولا زه بازارو ته لوبو له لېږم که د مزدورۍ له یې لېږم ته له تا تپوس وکړه په دا وخت ولې راغې کور ته مزدوري به نه کوې ماما دلانه ته ټوله د وخته کور ته ولې راغلې ولې مرجانې کرونا په وجه هر څه بند دي کرونا تاسو څه وایي بازارو کې خو موږ نه پرېږدي دې خواسه وخواسه دګې راله راکوي تا ته څوک څه وایي دا خو یوازې موږ نه یو ټول خلک په دې عذاب اخته دي ویم پرېږده چې د لوږې نه مړ شي نو خورئ به څه تا چې خو زه لیونی کړم ویم اوره د ممدولا مور زه جوماته ته ځم دا ممدولا به بېرته ولېږې بازار ته چې لاړ شي او ماله مزدوري به وکړي چې د ماښام نه مخکې راته دا خپل شکل ونه ښایي شکل دې ورک شه ویم څه خو به وچې ډېره ښه مرجانې زه څه وکړم چې سکولونه بند دي کرونا ده نو زه سودا چېرته وګرځوم بچې پلار دې کله نه ځي زه ورته وایم چې بهر وځې نو اوس یې خولې ته دا کپړه اچوه څوک به درته څه وینم خو زه د پلار سره دویمه خبرې نه شم کولی سهار مې واخوړلې مرجانې دا بابا هر وخت ولې موږ وهي ولې دا تپوس مه کوه دا تپوس بچې ماما دلها بچې راځه یو ټوک ډوډۍ وخوره که نه نو بیا به دغه وایي چې کوڅو کې وګرځي ښه بچې مرجانې ولې دا خو دا نن زیات شو وایي بچې ما خو سر وګرځېده ټول وجود مې خوږېږي مرجانې راځه چې ډاکټر له دې بوځم نه ماما چې ډاکټر نه نه ځو ما خپل کټ له ورسوه راځه کټ له ځه زه د دې ټول کیم باچا یم خو چا پېژندلی نه یم او داسې باچا یم چې په سر تاج نه لرم تخت نه لرم بخ نه لرم بلبل یم پنجره کې هم چغېږم او په څانګه هم
خدا مسکل په ما باندې سر اور بل کی الکا دی وخت وګوره دی حالات ته وګوره او ستا دی مسکل ته وګوره دونه ښکلې نرۍ او پستې پستې ګوتې ته وایې د کویکاپ نه خاپیری راغلی دی قد او قامت یې هم لکه د چینار دا خوشبو خو په ما باندې زما د بره وطن لګي وا بلبله وا منم دی ښه په پټو سترګو دې مې د خپل وطن خوشبو محسوسه کړه یا لکه ته تلې څه وې او راغې څه دپاره مړه یار څوک و چې هلته لاړ شو دیدي پسې خفه یو او چې دلته راشو ټکي وخورو نه حیرانه شم نه د دین شو او نه د ساډین چې دا به څه کېږي غږ مه کوه چې د کیم نه بهر وځم نو ځان راته په رښتیا بلبل ښکاري په شپېلي تاویږم را تاویږم څوک وایي کاڼ وښیه بل وایي بهر موزه بازار باندې دا سر را باندې وګرځي خو ته راته دا ووایه چې ته ولې واپس راتلې مړه هغه تا نه دي اورېدلي چې پېښور خو پېښور دی که نه که رښتیا را باندې وې که نه نو یم ډېر را باندې ګران دی ویم زار شم ترې قربان شم ترې عمده حال زمان دی خو څه وکړم یاده که شور دی ستاسو کور کې خدایه خیر دې حالات ته وګوره او د دی د وهلو ټاګانو ته وګوره په کمزورو زوره وره مثلا نه څوک لاس نه اوچتی ما په کور کې دا غصاب د دغې ښځې ته دا ساتې یا الله خیر ته باید د کټ نه کټ پلان شئ لالا ته کښېنه حوصله وکړه ما یې څنګه وسله وکړم زما دماغ یې شېږي دی ما ته وایي وسله وکړه بلبله اوبه راواله من نشه کومه څو وارې مې دې ښځې ته ویلي چې د هغه بل ټیوبولینه ما ته اوبه راوړه دا به راته زر ځان ناروغه کړي خیر دی لالا ګزاره کوه زنانه ده زمون چاچی ته نه ګورې هر وخت ناروغه وي په زنانه او څوک لاس نه اوچتی ویسته دا ونه په خیر سه اوس به ته ماته عقل خیر خبرې به ماته کې صبر وکړه چې لومبی خو ستا به علاج وکړم لالا دا خلک به څه وایي یو وروره زما په کور کې د خلکو څه کار دی زما په ټول وجود کې اور بلیږي خو تا ته وایم ته چې وطن ته تللی وې بېرته ولې واپس راتلې دا زموږ د ژوند دا حال ته نه ویني دا زموږ دا ژوند دا د انسانانو ژوند دی زما د وطن ستر صادر پټکے ننگ ناموس لخکر سنگھر پختو دین ایمان سشو سخپل فرمزان چیرے ولاٹو چیرے لالا دا پتا څه شوي دي وروره ولا زم په ځان نه پوهېږم چې دا په ما څه شوي دي دا زړه خو مې وایي چې په زوره چلې وه په زوره چلې وه چې د نړۍ انسانانو د افغانانو د دردونو پر هرونو علاج چا سره شته دی
شته دی چې زموږ نه د جنګونو او بارودونو دا بوی پاک کړي څوک شته دی چې موږ ته زموږ لوټلې شوې مینې بېرته واپس راکړي څوک شته دی چې زموږ د سرو نه دا شور دا کرکټ دا وهمونه دا ګمانونه دا زنګونه ختم کړي شته دی څوک هېڅوک نشته هېڅوک نشته دلته دنیا دلته هېڅوک نشته पमड़ू मोश कला नूर कवि जंगूना पला रसम टोला श्रृंगे गम स्तात तो मफजल सिर पहाड़ چپ غلی شه ما ته دې مکر دا جلاګانې مه کوه زه د دې جلاګانو نه ستړی یم ستړی محمدالله پلاره موږ ټول سره سره بغیر د ژړا او فریاد د نور څه دي بلا مو دې شو چې موږ جاړو کډه به سر ګرځو ژوند لکه د بوج ګرځو نه نو ته زما په سر د ژوند دا بوج نه وینې څه پته ده په ما څه تېرېږي څه زما د وطن تور سرې زما د وطن تور سرې چای پیس کې قدرې نه و لیدلې ټوډو تنارو ته ناستې دي یوې ډوډۍ دپاره چې یې وینم زه ورته ډېر زیرېږم ډېر ورته زیرېږم دا په دې ډېرانو باندې چې دا خپل وطن دا ګلان دا ماسومان وینم ما څه تېرېږي ته څه پته ده چې په ما څه تېرېږي زه حیوان خو نه یم انسان یم انسان یم افغان یم افغان محمد پلاره دې کې زما څه خطا ده څه ګناه ده وایم ته په ما د څه ګمان کې هم زه مور مې هی محمد پلاره ته په ما د دومره ظلمونه ولې کې هم وایم زه چې لیونی کېږم زما په وجود کې اور بلیږي تا ته څه پته ده چې زه درپسې کېږم دا جنګونه دا تکلیفونه دا وباګانې خلک موږ یادوي موږ چې دا ستاسو عملونه دي جنګ هم زموږ عمل دی او بیماري موږ سره یادېږي محمد پلاره نو بیا راځه چې بېرته لاړ شو خپل وطن ته او خپل وطن ته خپل وطن خپل وطن څومره خوږ ټکی دی خپل وطن ابن عبدالله مولوي دا زما د مهاجرت کور دی مالی پناه راکړې ده څه دلته هم دردېږم هلته هم دردېږم هلته دې خاورې کرس خو دلته
ती मिनी होता है एहसान कर उस्तारे अल्लाह खैर की वो دماغ لا بوري تاوخ ما دماغ بيخي كادك سو سي واسي باتي كده خوار سو باري واسي بريدا سو دارس دارس बच्चा गुजारिशात दी कोस्ताजु इजाजत भी नो पेशिकम इजाजत ते सबर हो गई बाचा सलामत चे ज़ेना के उलगोमा मुंग सरा खुदा रियाया फिक्र भी औदा जान फिक्र रा सरा निश्ता वजीर बा तकबीरा जी बाचा सलामत बाचा सलामत सरा दुमरा ज़्यादा वक्त निश्ता चिदा दुमरा ज़्यादा और दुमरा डीर गुजारिशात वोरी लंडा वड़ा मुख्तसर खबर कवा कुसा के समंदर बंदो कागज बाचा सलामत स्तासु शान मुताबिक दे उएमा वाया हा बाचा सलामत उलसुना भाई मुंग करोना जपलियू पकुलुनु की जंग जदल दस गोबल लुगे तंदी बेरोजगारी सेवा सुविधा बलहा बस बस करोना रटोली राणाया मसाला दा पूजी मखुना पट साथे लासुना पर साबुन बांधी विंजई दा जमुन कार नदी खपल स्तुजनी पखपल आवार वय बाचा सलामत दई वई दलता दा उबुस्तुन सदा चुप या अल्लाह खैर बाचा सलामत मिजाज तम तकलीफ रसीदो दीर ज्यादा तकलीफ उड़ान दिवाया बाचा सलामत दई वई मन जंगुल जपलियू अगर तीर अर्स हीर कई और बाकी रोजगार का वही रियाया वई चे जमुन जवानान ने हाल ता खुशालीगी और न दलता जहरी बीमारान के जुड़ शू दी तवई रूह लीवनी मुंगा दलता द्वीता दा असाबु दा पारा डॉक्टरान निवली दी द्वी दी इलाज दा गीना कई मुंग डॉक्टरान निव मुंगा बखपल दलता दा असाबु फिशार सर मखयू वजीर बा तकबीरा जी बाचा सलामत दाना जलिखी किसा जर रागुंडवा बाचा सलामत सर वक्त खत्म दे नूर में जपुए कम खुदा दई नूरे गुख्ती में हम दी वाया बाचा सलामत उलेमा वे वाया कना बाचा सलामत तो कुछ कीगी सना जाशम कुर्बान शम लुखलस पेला लेशम दा बाचा सलामत ना दा नजाम शि बाचा सलामत दई वई मन तालीम वारू हुनर वारू तरबियत वारू अमन वारू एहतरामात वारू दा जमुन इंसानी मजहबी अखलाकी हक दे
دوی ته به خپل ټول حقوق ملو شي. دی وای موږ د کارونو نوي کولو دپاره نمبر ملاول څنګه وو نه ملاویږي، دا ګړبړ دې ختم کړی شي. دا په سیستم کې ګډوډي د هغې وجه ده. خدای به خیر کړي. ښه ریاته به ووایم چې سیستم ګړبړ هر ځای کې راځي. ډېر ژر به موږ دا هر څه کابو کړو. اوس د زنانو یو څو ګزارشات دي. وایه زنانه څه غواړي؟ امن، د سر امن، د وهلو ټکولو، د لاسه په کورونو کې د اعصابو او جګ فشار بیماري سیوا شوه. بس چې وړاندې بل غږ ونه کړي، زنانو ته ووایي چې صبر کوئ. موږ د سړو په حکمرانۍ کې د چا مداخلت نشو برداشت کولی. وزیره با تکبیره، جی باچا سلامت. تخلیه د باچا سلامت د خوب ټیم دی او د آرام په ټیم کې مونږه د چا دخل اندازي نه منو. یالا دا وګورئ چې باچا سلامت په دربار کې ویده شي، نه هم به څه کوو. چاته فریاد وکړم چې چا وخوړه. یا لکه بلبله السلام علیکم، ډېر دې خفه کړم. پښتو ده، مسلماني ده، لاس ملاول، ټینګه کلکه غاړه ورکول د پښتنو افغانانو شان دی. دا زمانه کرکه وکړه. دا کرکه نه ده، احتیاط دی. د کرونا د جراثیمو مخنیوی، فاصله ساتل، ماسک اچول، ګڼې ګوڼې ځایونو ته نه تلل، دا ټول احتیاطي تدابیر دي. الله به م ساتي. تا نه دي اورېدلي چې سر یې د دوو ګټو لاندې کې او نیټې پوره ني، د چا غږ دادا به یې مړ کړي. ګوره بلبله، نیټه د الله په حکم، خو د علاج احتیاط یې ویلي دي. دا ژوند د خدای نعمت دی او د دې نعمت حفاظت زموږ فرض دی. او دې نعمتونه سره به څه کوي؟ دا ولې؟ نشه شروع کړې وه. ما راځه چې باچا نه جوړ کړم. لږ ساعت باچایي یې وکړه او ویده شو. باران دی، باران دی. څه شو؟ بلبله، بلبله، دا دی بلبله، دا 500 فوټه انسان ویني او دا 3.5 فوټه بلبل نه ویني. دا څوک دی؟ په ده خو زما شک دی. ایمان د ایمان زیان دی. دلته موږ ټول پاکستاني ستاسو وروڼه، ستاسو خیرخوا یو، ستاسو د صحت محافظان، ستاسو د ژوند د ټولو حقونو ذمہواري به پوره کوو. خو تاسو به په موږ اعتبار کوئ، موږ به په تاسو اعتبار کوو. دا د ژوند اصول دی چې سخته راشي نو په شریکه به یې ختموو. بلبله، دا زه څه وینم؟ یا الله، دا زه څه اورم؟ په داسې نفسې دوره کې دا زه څه وینم؟ موږ خو دلته غرق پرق تباه برباد شو، لیوني رانه جوړ شو. که ده ښه سمه ده، ستا باچایي اوس ختمه ده. اصلي باچا اوس دا دی. باچا سلامت تاسو فرمایئ. نه نه، زه باچا سلامت نه یم. دلته موږ ټول ستاسو خدمتګاران یو. ستاسو حق دی په موږ. ما ته ډېر افسوس دی چې ستاسو غوندې ځوانان د وخت او د حالاتو مقابله نشئ کولی. نشه کوئ. نشه خو فرار دی. د حقیقت نه سترګې پټول ځان لم نقصان ورکول دی او ټولنې لم. نه، نو بابو صاحب څوک وو؟ چېرته لاړ شو؟ چاته فریاد وکړو چې دا چا زموږ علاج نشته؟ علاج شته، خو تاسو ته خپل معالج معلوم نه دی. راځه چې زه ستاسو علاج وکړم. بابو صاحب، د ده یو ورور هم دی، سیدا ګل، چې هر ټایم یې زمری د بریدونه نیولی. د هغه علاج هم وکړئ. بلبله، سیداګل لاله علاج زموږ د لاسه دی. خدای به خیر کړي. زه چې ځو. راځئ.
चिलुकले तहर कवर कालियम समायो या गुना दादा चिपुकियम समायो या गुना दादा चिपुकियम बदनाम कडे चितहर जबल कालियम बदनाम कडे चितहर जबल कालियम समायो या मुरजानी मजाड़ा जरागलम سهار روکشي ماښام کور ته راشي نو باید دې نه جاري मुरजानी داسې سړی سړی ستړي خبرې مه کوه دومره ډېره سودا مې خرڅه کړې ده دومره ډېرې پیسې مې راوړې دي ای ها چې خوشحالي په پیسو کې نه ده بچې خوشحالي خو د وطن لارو کوڅو کې په ټوله خاوره کې ده بچې मुरजानी بچې دستا اوس هم څه ګمان دی ګمان نه هیله کوم د ژوند هیله د وطن هیله د خوشحالو د ورورولۍ د امن د ولسونو هیله او هیله کوم بچې خاموش خاموش داسې زیری مې دله راوړی دی چې هر ګمان به دله ختم کي ډېره مننه بابوجي دا د دې ځوان برکت دی ته په موږ کې د ژوند هیله پیدا کړې خورې اوس ګمان ختم شو دا هیله ده د امن هیله د مینې هیله د ورورولۍ هیله د ولسونو او قومونو د ارمانونو هیله موږ ټول د یو مخ دوه سترګې د یو تندي رڼا د ګمانونو په تیارو کې جنګ دی اور دی غربت دی جهالت دی ډېره مننه بابو صاحب ستاسو د مهاجرت په دغه کور کې تاسو موږ سره ډېر ښه سلوک کړی دی همیشه تاسو زموږ خدمت کړی دی موږ دغې ته د احترام په نظر باندې ګورو ټول افغانیان ډېره مننه ستاسو واچوئ لاسونه په ما باندې چا بار وکړه لاسونه واچوئ ګوره د خوشحالۍ موقع د خوشحالۍ په موقع باندې اول خروس کو خلک کوي د ممدوله مورې لاړه شه لږه خسته شان چای ونه پخېږه او ته ته لاړ شه بازار له وسه سزا ومړه خوشحالي ده که نه ځه چې ځو بابو صاحب راځئ خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ